السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چرته تاسو هم غواړئ په فیسبوک کې په خپل تصویرونو یا په خپل ویډیوګانو باندې لایکونه سیوا کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې متاسو لپاره یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې بده کې بالکل په 100% ریل طریقې سره تاسو کولای شئ چې په فیسبوک کې په خپل تصویرونو یا په خپل ویډیوګانو باندې لایکونه سیوا کړئ. بالکل ریل به تاسو ته لایکونه ملاويږي او خلکو ته به هم شو کیږي او ډیر زیات په اسانه طریقه مې تاسو په دې اپلیکیشن کې په خپل تصویرونو باندې لایکونه سیوا کولای شئ. نو دا به تاسو څنګه سیوا کوئ او د اپلیکیشن به تاسو ته چې ته ملاوي شي د غټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. خو ردی نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زمونږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ. زمونږ راتلونکي هر ویډیو په تاسو ته په خپل دررسي. د دې لپاره به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د اپلیکیشن لینک کمل ګری چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري دا تاسو کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو چې کوم لاندې ډسکرپشن دی نو په دا ډسکرپشن کې به تاسو د اپلیکیشن لینک میلاو شي او کومل ګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو د پاسه موږ تاسو له یو لینک درکړي اپلیکیشن لینک سمپل هم په دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي او په کمنټ کې به هم تاسو د دې اپلیکیشن لینک میلاو شي د دوه ځایونو تاسو سمپل د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم د اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو فرست اف آل تاسو نه ایمیل ور سره پاسورډ غواړي. تاسو په سکرین باندې څنګه ښکاري ایمیل ور سره پاسورډ نو دا به تاسو څنګه جوړوي. سمپل تاسو لاندې یو آپشن درکړئ آی ایم نیو یوزر یعنی چې زه فرست ټایم د اپلیکیشن استعمالوم. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو کې خپل یو جیمیل به ولیکئ دلته به تاسو یو پاسورډ ولیکئ هغه پاسورډ به دوباره دلته ولیکئ او آی هیو ریډ ان ایک دلته ټرم او سره کوم کنډیشن چې کوم دی هغه د تاسو ته ټیک مارو کوي لاندې په جوائن باندې کلیک نو تاسو اکاونټ به بدی کې جوړ شي. بیا به تاسو وکي هغه ایمیل ور سره هغه پاسورډ بلته ولیکئ په اوکے باندې به کلیک کړئ او دا به تاسو لاګ ان کړئ. لګونته کې انتظار به وکړئ چې کله هم دا تاسو سره لاګ ان شو نو تاسو ته ښکاري اپلیکیشن د نه اوپن شو. تاسو لدې ځکه یو آپشن درکړل پوسټ سمپل په پوسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به تاسو دلته د فیسبوک دلته لاګ ان کوئ او پاکه چې په کم پوسټ باندې تاسو په کم تصویر باندې په کم ویډیو باندې لایکونه سیوا کول غواړئ نو هغه به تاسو سلیکټ کوئ. دا به سمپل په لاګ ان وذ فیسبوک باندې کلیک واخلم. نو تاسو ته ښکاري دلته زموږ د فیسبوک ور سره نمبر او پاسورډ دواړه غواړي. تاسو به څه وکړئ دلته به سمپل د خپل فیسبوک ایمیل ولیکئ ور سره دلته به پاسورډ ولیکئ او لاندې به په لاګ ان باندې بیا کلیک واخلئ. نو زه به دلته ولیکم نو هغه ما دلته ولیکل بیا مې په لاګ ان باندې کلیک واخیستلو. اوس په څه وکم لږ ونت کې انتظار به ضروري ته بیا وکم چې دا اپلیکیشن ما سره دنه اوپن شي. نو دا اوپن کیږي لغوند کې انتظار به تاسو په دې ته وکړئ. په دې کې به تاسو هغه پوسټ هغه تصویر هر څه چې کوم دی په فیسبوک کې تاسو خپل اکاونټ نه کلوي نو هغه به تاسو په دې کې سلیکټ کوئ او ډیر زیات په اسانه طریقه به تاسو پاغي باندې لایکونه سیوا کولای شئ. نو تاسو ته کاری زو بیا سوګم په پوسټ باندې واپس کلیکم تاسو ته کاری زما فیسبوک آی ډی ته لاګ ان شولا حسن شاهد. زه به سمپل په پوسټ باندې وس کلیک واخلم او زما په آی ډی کې چې ما څومره تصویرونه شیر کړي ما څومره پوسټونه کړي هغه ټول به ما سره دلته شو کوي. نو تاسو ته کاری پسټ اپان مالته یو پوسټ کړي د دې لایکونه چې کوم دي څومره دي 72 نو زه بیا څه وکم زه غواړم چې دې لایکونه سیوا کوم سره لاندې بل زما پوسټ چې کوم دی هغه 37 لایکونه دي تاسو ته ښکاري 262 لایکونه دي. تاسو که تاسو وګورئ د هر یو پوسټ چې کوم نه ځانه لایکونه دي نو زموږ سره د دې پوسټ چې کوم دی 72 لایکونه دي. تاسو ته ښکاري که زه سمپل تاسو خپل د فیسبوک آی ډی ته تبو زما تاسو ته الته شو کوم نو تاسو ته ښکاري د زموږ سره پوسټ په دې باندې څومره لایکونه دي په دې باندې زموږ سره 71 لایکونه دي الته 72 شو کوي. نو زه غواړم چې په دې باندې لایکونه سیوا کوم زه به څه وکم سمپل به هم دلته په لایک باندې کلیک واخلم. کله چې هم زه په لایک باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري دغه رقم آپشن به تاسو ته شو شي. بیا به تاسو کوئ دلته بیا کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري بری تیر نشان باندې کله چې هم تاسو بری تیر نشان باندې کلیک کړئ نو بیا به تاسو دلته راشئ. دلته بیا تاسو څه وکړئ تاسو چې لګ لاندې وګورئ نو ریاکشن به تاسو دلته سلیکټ کړئ مطلب تاسو په خپل تصویر باندې څه غواړئ. تاسو چې کله هم دلته په سلیکټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته څومره چې په فیسبوک کې زموږ سره ایموجیز دي کوم زموږ سره ریاکشن دي نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. که تاسو ټول سلیکټ کول غواړئ نو سمپل په دې یو آپشن باندې به کلیک کړئ. که تاسو صرف لایکونه غواړئ ور سره لپ والا چې زموږ سره کوم ایموجی دي کوم دیلونه په تصویر باندې وي هغه غواړئ سیټ غواړئ ور سره پنی غواړئ واو غواړئ انګری غواړئ ته بس وکم زه سمپل په آل رینډم باندې دلته کلیک واخلم. نو تاسو ته کاری پدې کې دا ټول زموږ سره رال بیا په اوکے باندې لاندې کلیک واخلم. بیا کنټری تاسو د کوم ملک غواړئ نو زه به سمپل لاندې په اني دلته کلیک واخلم دلته اني اویلیبل دلته پاکستان چې کوم دی زموږ سره شو کوي نو زه به سمپل هم په دې باندې کلیک واخلم. بیا به څه وکم دوباره به دلته په دې تیر نشان باندې کلیک واخلم. بیا به لغوند کې انتظار وکم دلته کیپچر رااله کیپچر به سمپل تاسو پوره کې تاسو ته بار شو کوي چې تاسو بایسیکل سلیکټ کړئ یعنی تاسو سایکل سلیکټ کړئ هغه به تاسو سایکل سلیکټ کوئ. که تاسو لپاره موټر شو کوي نو تاسو بلاندې موټر سلیکټ کوئ. هر یو شي چې کوم دی تاسو ته بار شو کوي نو سمپل تاسو بغلاندې بیا سلیکټ کوئ.
خانو تاسو ته کاری کیپچا موږ ته شو شوله په دې کې به سمپل ټریفیک لایټ سلیکټ کما بیا به لګون د انتظار زتی ته وکم دلته بیا سو کم په کلیک ټو کنفرم نو پرې تیر نشانه باندې به یو ځل بیا کلیک واخلم نو چې کله هم تاسو کیپچا پوره کړل نو تاسو ته کاری پروسیسینګ چې کم دی هغه روان شو هم په هغه پوسټ باندې لګون د انتظار به تاسو ته وکي تاسو ته کاری ډن سو نو په دې باندې لایکونه چې کم دی هغه زموږ سره ورکلی شو لایکونه بوس موږ ته هم په دغه پوسټ باندې شو کوي تاسو ته کاری دلته زموږ سره څومره لایکونه دي 72 لایکونه دي دا که زه اوس ریفریش کوم نو تاسو ته کاری چې په دې باندې څومره لایکونه زموږ سره وراغلل نو لګون د انتظار به تاسو وکړئ تاسو ته کای دا ریفریش تاسو ته کاری 172 لایکونه چې کم دی هغه په دې باندې شو اوس که زه تاسو حالت پوسټ بوزم تاسو ته کاری په دې باندې څومره 171 زموږ سره دلته شو کوي څومره زیات په اسانه طریقه باندې 100 لایکونه چې کم دی بالکل په یو کلیک باندې ما حاصل کړه حکومت په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په خپل تصویرانو باندې په خپل ویډیوګانو باندې لایکونه سیوا کوي ټول مرګري به ته حیران چې تاسو دومره زیات لایکونه تاسو په تصویرانو باندې څنګه راځي نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې په خپل تصویرانو په خپل ویډیوګانو باندې لایکونه سیوا کړئ که تاسو دا ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ زمونږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله پامان